بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور د خارجه صدا پوښتنه کړې ده چې زموږ په کور کې یو زنانه پیرانانو نیولې وله، نو هغې پیرانانو دا خبرې وکړې زما پر کور والا باندې دا تهمت ولګوئ چې دا د پردي خلکو سره مجلسونه او ګپې کوي. نو دغه زما د کور والا حالات ډېر تریخ دي، هر څوک ورته خبرې کوي او زه دلته د سفر په حالات کې یم. دا د شریعت په رڼا کې څنګه دي؟ محترمینو، که چیرې یو شرعي ثبوت نه وي، پیرانان خو څه کوي؟ د سړیانو خبره به نه منې. پیرانان نه د کومه ځای دي؟ سړیان چې چیرې څلور ګواهان داسې شرعي ګواهان نه وي، د هغه ده به نه منې. بیا د شیطان اول کوشش دا دی چې څنګه خاوند او ښځه سره اخته د دوی په مابینځ کې تهمت غلط فهمیانې او داسې شان راولي، سره اخته کړي او ځله بیلې کړي. او بیا داسې د مسافرۍ په حالت کې دا څونه سخت ظلم دی چې دا وایي قسمونه اخي، ژاړي چې ما دا نه دي کړي، څوک یې نسي ثابتولی. د یو ښځې چې هغه په حال کې نه ده، د بېهوشۍ په حالت کې ده، پیرانان دي او که څه دي، که هر څه د هر څه داسې خو نه ده چې څوک راغوځار شو هغه پیرانانو ونیوله، په حال کې نه ده یو خبره وکړه. نو هغه اوس تاسو داسې ټینګه کړه یو زنانه چې یار خاوند مسافر، یار خاوند ځین لري، هلته د دیوالو سره دا خپل ژوند او زندګي تېروي، او بیا داسې حالات دا پراوري. دا خلک خو دې د الله د عذابه څه وبېرېږي چې دا هره ښځه، دا هره زنانه و دا مظلومه ته چې هغه قسمونه اخلي چې ما نه دي کړي، یو داسې د بېهوشې ښځې په خوله باندې پر دې باندې داسې خبرې کېږي. دا خو که هر څوک ورته کوي، که خواښې ورته کوي هم دې د الله د عذابه څه وبېرېږي، که اندرور ورته کوي هم دې د الله د عذابه څه وبېرېږي، او که یوڼې ورته کوي هم دې د الله د عذابه څه وبېرېږي، او که خاوند په دې کې ورسره شریکېږي دی دې هم د الله د عذابه څه وبېرېږي. ځکه زموږ کتابونه لیکي چې څوک پر یو چا ښځه باندې شک و شبهه کوي، د قیامت په ورځ به د ټولې دنیا او مخ ته الله وشرموي چې پر خپله زنانه بې ځایه شک کوي. نو دغه زنانه بالکل د دا خبره ثبوت نه دی چې یو ښځې د بېهوشۍ په حالت کې چې په هوش کې نه ده، دې دا خبره وکړه او تاسو دا داسې راټینګه کړه. اوس مې هغه مظلومه دونې زهیره کړې ده او دونې مې پریشانه کړې ده. نو محترمینو، دا زما پیغام زه دا خاوند ته وایم چې دا و دا ټولو کور والا ته دا پیغام ورسوي چې هر سړی، هر زنانه، هر ښځه و دغه ښځه ته پیغور ورکوي یا په دغه خبره باندې دا تنګوي، د یو بېهوشې ښځې په خبره باندې دا تنګوي، دا خلک دې د الله د عذابه څه ودرېږي. په دنیا کې به الله جل جلاله هلاک کوونکی عذاب ورکړي، په دنیا کې به هلاک کوونکی عذاب ورکړي. د دې د شرع او د دې د بدعا او د دې د دغه وبېرېږي چې د الله د دې و دعا ته به د اسمانونو دروازې ورته خلاصې کړي. نو محترمینو، دغه مه کوئ، دغه طریقه کار مه کوئ چې یار په سفر ځې ورکړئ او بیا داسې شک و شبهات او داسې خبرې میانځ ته راځي، دا د زندګي دنیا او آخرت په دې دواړه در تباه کړي. نو د دې څخه محترمینو ځان ساتل پکار دي. هر چا چې و دغه زنانې ته ویلي دي، هغه دې پر دې د دغه زنانې څخه معافي وغواړي چې در څو هغې معاف کړې نه، الله به یې نه کړي معاف. والسلام.